بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ورډ پروګرام کې دلته هوم ټیب او فنټ کې یو څه درسونه موږ تاسو ویلې. یوازې دغه ټیکس افیکټ ان ټیپوګرافي پاتې ده. ټیکس افیکټ پاتې. ګوري ټیکس خو متن وایي، افیکټ تاثیر یا اثرات ته وایي. یعنی په ټیکس باندې کوم اثرات سي راځي هغه ته افیکټ خپل اثرات ته وایي. تر مثال دلته زه یو لیکنه کوم، دغه متن ده، دا سایز به لږ غوندې ورته غټ کړو. ښه ټولو په همدې باندې اپلای کړو. ګورئ یو خو دا اوس موږ او تاسو دلته یوازې دا رنګ هم چینجوو د خط لپاره، رنګ به م ورکوو. دلته دا موږ او تاسو ویلی سي یو رقم رنګونه ورکړي، درې رنګه یا څو رقم چې ته غواړې دلته رنګونه ورکول کېږي ګریډینټ کې، نو دا موږ او تاسو ویلی. بل نور سټایلونه کوی سو موږ او تاسو متن ته ورکړو. متن اول انتخاب کړه. راځو دا ټیکس افیکټ دا پاس ښکاري دا ټول تیار جوړ شوي سټایلونه دي. تیار جوړ سټایل ده چې کوم رقم ته غواړې هغه درته هماغه رقم سټایل راځي. ګورې دلته دا ګوره اتومات سایز بولډوالی ټول سټایل تیار جوړ شوی ده. کوی سي دې نه استفاده وکړي. دا هر یو څه غواړې دا تیار جوړ شوي دي. یو انتخاب که دې باندې کلیک وکړو اتومات هماغه فنټ هماغه سټایل ورته انتخاب سو. کوی سي دې نه ته استفاده وکړي. تو وایې نه دا سټایل زه نه غواړم، دا سټایل مې په کار نه ده، دا تور رنګي، تور رنګ اصلي دا کوم سټایل ده؟ دغه سټایل ده. دا ورته انتخاب کړه. زه وایم نور په دې کې تغییرات زه کوم. ګورئ اول چې ده اول چې دا آوټلاین ده، دا د شاوخوا څلور خوا ته دا کوم رنګونه چې راځي یو رقم رنګ چې راځي دې ته آوټلاین وایي یا بارډر هم ورته وایي. ښه بارډر دا شاوخوا آوټلاین دې ته وایي. آوټلاین کلر دې دې سره رقمي. ګوره اوس دلته دا هغه کوم رنګ لري نه لري. زه وایم کوم رنګ ورکړه. په تر مثال دغه زیډ رنګ ورکړه چې ښه ښکاره سي. زیډ رنګ ورته ورکړه. ګوره زیډ رنګ هغه لري، آوټلاین لري. ګورې څه دغه ده ښکاري خو ډېر لږ ده. صحیح ده ښکاري که نه تاسو ته؟ ډېر لږ رنګ ورکړی ده. ګوره زه دلته راځم آوټلاین ته ده، خو دلته رنګونه دي. کوی سي کوم رنګ چې ته غواړې هماغه ورته استفاده وکړه. دلته مور کلر دي لکه څنګه مخکې چې موږ او تاسو ویلې دا سټنډرډ کلرونه دي. هر یو انتخاب کا بس هلته او د کسټم کلر خپله ورته جوړوی سي. دا یو رنګ ورکړه خلاص دا رنګ سو، داسې رنګ راغی. خو زه وایم نه دا خو رنګونه سو، دلته رنګ ته کوی سي. د دې ګوره ډېر وړکی ښکاري، د دې ویت اندازه به یې څه رقم یې غټې که لږ داسې. ګوره اوس ښکاره سو. څومره سو؟ آوټلاین یې غټ سو. کوی سي دغه آوټلاین ته غټ کړي. دومره دا ورته انتخاب کړه. ګوره تر دې چې پورې دومره هم غټېږي. دا مطلب دومره نه ښکاري، آوټلاین یې زیات. دغه آوټلاین زه ورته انتخابوم. دا خاص آوټلاین سو، دغسې د متن سټایل سو. بل شی ده په دې کې دلته ډیشز ده، نقطې دي. ګوره دا ورته انتخاب کړه. ګوره ډیشز دا بل ده، دا انتخاب کړه، دا انتخاب کړه. متن ته یو خاص سټایل ورکوي. ګورئ دا هغه بیا اتا زړه چې کوم یو ورته انتخابوي، چې کوم یو انتخابوي هماغه یو ورته انتخاب کړه. خط ته به هماغه سټایل ورکړي. ګوره ده دې چې نه کوی چې دا ورته استفاده وکړي. او رنګ دلته مور کلر دی، رنګ هم ورته انتخاب کړه. په مثال زه یو ډیشز انتخابوم دغسې. ګوره لیکنه څه رقم سو؟ دا رقم لیکنه سو. ښه دا چې و آوټلاین و. که ته غواړې چې دا آوټلاین لرې سي باید نه وي، بیا څه کار کوې دخوا ته راځې. ګوره اټومیټیک کوم رنګ ده؟ تور رنګ ورکوي. کوم آوټلاین کوم رنګ چې ورکړی و هغه رنګ یې تورې. خو زه وایم دا آوټلاین د بیخي نه یي. دې باندې نو آوټلاین باندې کلیک وکړه. آوټلاین لاړو دلته اوس چی نسته. ښه دې ته ودر یو بل رنګ ورکړو چې هغسې لږ غوندې دا آوټلاین پکې ښه ښکاره سي. بیا دا کمانډونه دلته راځو. بل چې ده بل شیډو ده. شډو سوري ته وایي. ښه دا شډو په زیډ رنګ کې بیا ډېر ښه ښکاري. ښه زیډ رنګ ورته انتخاب کړه. دلته راځو شډو سوري ته وایي چې متن باید سوری ولري. خو څه رقم سوری ولري؟ نو شډو بیخي سوری نه لري. او تر د باندې سوری ولري. دا خپله متن نه ده، متن نه د باندې سوری. دا وګورئ دا سوری اوس چېرته ده؟
باندې خواته ده. ګوره یوازې تغییرات داسې دو خواته سوری ولري، دو خواته ولري، کوم خواته ولري، دا اوس دلته تغییرات کولی شي. دغه ده، دا وګوره کوم خوا ده د باندې سوری لري. بل انر ده دننه سوری لري، له باندې خوا دننه سوری لري. ګوره یو متن ته څه کوي، یو خاص سټایل ورته ورکوي. دا بیا هغه تغییرات د دې هم هماغسې کوی شي، دو خواته یې دو خواته یې دې نه کوی شي، ته دا شډو ورته اضافه کوي. بل چې شی ده، بل شاته ده. اوس ګوره کوم خواته دې سوری ده، د متن شاته چې داسې ولاړې شاته هغه دا سوری ده، یا دو خواته یې. ګوره دا سټایلونه یې د تنو ورته جوړوی شي، یا بیخي کته یې دو خواته. په کوم طرف ته باید چې سوری ولري، چې کوم یو تا په کار ورته وایي انري یا د باندې یا د خواته باندې دا رقم وي. هر یو ورته انتخاب کړه. مثال زه دغه ورته انتخابوم، زه وایم دغه شاته سوری ولري. چې څو دغه ته سوری ده، اوس دلته شاته سوری لري. ښه زه اوس وایم چې دا سوری باید نه وي، سوری شته، زه وایم دا ایسته کړه. چېرته ده ګوره اول کې نو شډو، دا ورته انتخاب کړه، د دې سوری لاړو، اوس دلته سوری نه لري. راځو بل ریفلیکشن ده. ریفلیکشن انعکاس ته وایي، چې د متن انعکاس ورکوي. لکه یو څوک چې دلته ولاړې کته د خواته اوبه وي، د دې انعکاس لاندې هلته اوبه کې ښکاري. دا هم دغسې کوي. ګوره دلته راځه، ګوره څومره اندازه ده، انعکاس یې کته ښکاري، خو بیخي دغه خپله متن سره چسپېدلی ده، یو اندازه ده. دا بل ورته انتخاب کړه، لږ غوندې فاصله لري دی، کته انعکاس یې ښکاري، ریفلیکشن ده. د خواته که نور هم اضافه سو. لکه یو څوک چې ولاړې کته اوبه کې هغه عکس ښکاري که نه، هلته انعکاس یې ښکاري. دا هم چې ده انعکاس ده، کوی چې ته متن ته انعکاس ورکړي. دلته دا چې سو یو دانه ورته انتخاب که، طور د مثال دغه یو انتخاب که. اوس ګوره متن چې لري لاندې انعکاس لري، دا بیرته انتخاب که. زه وایم چې دا باید ونه لري. بیا څه کار کوې، ریفلیکشن ته راځې او دلته نو ریفلیکشن ورته وایي. اول دا انتخاب که، بیرته راغی. بل څه ده، ګلو ده. ګلو هم رنګونه ورکوي، خو دا داسې تیت رنګونه ورکوي، لکه آوټلاین غونې ده نه ده. یو آوټلاین وکنه چې یو اندازه داسې صفا رنګ به ورکوو دا بارډر ته، دا هم رنګ ورکوي، خو داسې تیت رنګونه. څنګه ګوره دلته په مثال کې تاسو بیا ښه ورباندې پوهېږئ. دغسې ګوره رنګ لري، خو د صفا رنګ نه ده، لږ غوندې داسې تیت شوی رنګ ده. ګوره دا رنګونه دي، تیار جوړ شوي سټایلونه دي چې نه کوی شي. او ته وایې نه خپل یو رنګ ته ورته انتخاب کړه، دلته راسه ده خپل رنګونه. بیا هماغه اپشن د مور کلر ته راځي، دلته خپل نور رنګونه سټنډرډ کلر دی یا کسټم کلر ده، ته خپله غواړې چې د هغه استفاده وکړي. دا څنګه شو، ګلو دغه یو رنګ یې ورک. راځو دلته دا چې و ګلو، که ته وایې چې دا نه یي، بیا څه کار کوي، بیا دغه ای باندې کلیک وکړه. دلته بیا ګوره یو اپشن لري ښه، اپشن او دا چې ټول یو شی دی، فرق نه لري ښه. همدغه اپشنونه هلته هم راځي، خو لږ غوندې مختلف ده بیا ورسره، یعنی کار یو شی خو هلته هم یوازې اپشن یې لږ غوندې تغییر وي. ښه دا چې څو ګلو دی جنه، که ته وایې چې نه یې، بیا یې ایسته کړه. بل راځو بل په نمبر کې ده. څه شی نمبر، دغه یو نمبر ده. ګوره ما ولیکه دلته، ښه ګوره دې ته انتخاب کړی هم نه ده. ها ګوره دا نمبر ده، دا متن زه انتخابوم، دا مې انتخاب کړ. دلته راځم، د دغه نمبر سټایل باید څه رقم وي. ګوره اول ډیفالټ ده، زه وایم دا باید هغې لینینګ وي. ګوره لینینګ څه کار کوي، لاندې دغه هغې خط یې نسته ده، لاندې خط دا خط نه لري، یوازې همدغسې ولاړ یو ده. بل چې دویم چې ده، لاندې خط هم نه لري، خو قد یې لږ غوندې ټیټېږي. ګوره نه وبخې ده، لاندې خط لري، خو قد چې ده لږ غوندې ټیټ ده. ګوره نمبر سټایل، اولډ سټایل ورته وایه. دا چې سو خط یې ټیټ سو، قد یې ټیټ سو، او دا هغه یې چې سو لرې سو. دا بل چې وایي دا هغه لري، خو قد چې ده ټیټ ده. ګورئ دغسې ده ښه. ډیفالټ او دغه لینینګ څه ده، ټیبولر لینینګ، دا دواړه سره یو شی دي ښه. قد جیګ هم ده او لاندې خط هم لري. او دا بل څه ده، دغه نمبر سټایل لینینګ. پروپوریشنل څه ده، دا بیا هغه ورکوي
قد جیک دغه خپل د یو خو لاندې چې دا خط نه لري دلته لاندې. او دا بل دوه دانې دا اولډ سټایل سي دي دغه دا خط نه لري لاندې خو قدم ټیټ ده. دا بل بیا څه کار کوي دا قدم ټیټ ده خو لاندې خط بیا لري. دا یوازې په نمبر باندې سټایل د نمبر هغه زیاتر په همدغه یو باندې هغه کېږي ډېر دا تطبیقېږي په نور باندې نه کېږي دومره. بل څه د چې ده ګورئ دا هم په متن باندې تغییرات راولي خو بعضې تغییرات ده. لکه څنګه تغییرات ګورئ یو دا اف آی ده دا خو نن دی چې ده. بل ګوره سټنډرډ آنلی څه کار کوي یوازې د هغه متن نه ده دغه اف له آی سره داسې په متن کې سره یو شي چسپېدلی دغه دواړه او دا بل اس له ټي سره او دا بل زیاتره ده یو بل سره چسپېدلی. لکه څنګه ګورئ دغه متن انتخاب کوم دا به سایز به زیات کوم خبره ستا متن پورته راسي. اوس راځو دلته ګوره دې باندې کلیک وکړه ها اف آی اوس دلته پیدا کړي دا دواړه سره چې څه وایي دا ګوره دلته دا فټ څه ده د دې سایز زیات کړه غوښنه ګوره سره رقم څه وایي اف آی دواړه سره یو سوي دي چې دي دواړه سره یو سوي دي. ګوره ا راځو بل ګوره دا دواړه سره یو شی دي هماغه تغییرات دا هم کوي هغه هم کوي دواړه یو رقم ده کوم تغییر پکې نه ده راغلی. بل راځو بل چې ده ګوره دلته هسټریکل دې باندې کلیک وکړه بیا ګوره څومره تغییرات پکې راغی. دا وګوره سی ایچ سره یو سوي دي دلته هم سی ایچ ده. اس ټي ګوره دغه اس ټي دا هم سوي دغسې سره یو خاص سټایل درته کوی سي او دا چې سو ګوره دا بیرته ورک سو ښه دا ګوره دوه دانې دواړه سره بیل بیل سول. دلته نور وګوره دا ټول سی او کې دا هم سره هغه سوي دي سره یو سوي دغسې لینک لري کنټرول ا دا ډېر دی پکې. او دا بل آخري سټایل څه وګوره ګوره په دې کې دا بیا بیخي ډېر کېږي ګوره اس ټي هم راغلی ده سی ایچ ده دغسې سی ایچ دا یوازې همدغه یو څه متن ته راځي چې هغه هم دوه توري سره نښلوي یو بل سره په دغه ترتیب چې تاسو دلته یې ګورئ. ښه دا ټول زه وایم نه دا نه ني یو هم په کار نه ده دا ټول باید ایسته سي. راځو دلته بل شی ده سټایل سیټ ده ښه دلته ګوره هغه متن هم بیخي نه ښکاره کوي خو په دې کې یو شی پکې هغه سته ده ښه لکه دا جي نه ده ګوره جي څه رقم لیکل کېږي زه لاړ دا خو نور متن سي ولیکي ګورئ دلته متن به اول ولیکو موږ او تاسو او دلته د متن په منځ کې دلته به لږ غوندې هغه ورته ولیکو ګوره جي څه رقم لیکل کېږي دا رقم کنټرول ا. دلته راځو زه وایم دا سټایلونه اپلای کړه ګوره سټایل اپلای کې هېڅ تغییرات هم نه راولي دلته بل سټایل ورته اپلای کړه تغییرات نه راولي خو یوازې دغه دلته چې ده دغه لاندې ګوره داسې کله انتخاب کې جي څه رقم واوښته ګوره کوم جي چې موږ او تاسو خپله دا لیکنه کوو که نه دغسې دا جي څه رقم واوښته دا رقم او که دغه نه بغیر بای ډیفالټ خپله کمپیوټر کې په څه رقم یې په کوم شکل یې په دا شکل یې ګوره کوم شکل سو دا شکل ده ګوره او اوس دا څه رقم سو او بل څه رقم کوم شکل ده دغه شکل ده. یوازې دلته په جي باندې تغییرات کوي دلته په نور کې داسې کوم نتیجه نه ورکوي او څومره ما ورباندې موږ او تاسو کار موږ ورباندې نور ته نتیجه نه ورکوي یوازې دغه د جي شکل ده چینجوي په دغه رقم باندې پوس ورباندې ښه دا چې شی و دلته دا خلاص و ټیکسټ افیکټ